د وخت له تېرېدو سره ښه نوي بدلونونه هم را روان دي. تاسو به لیدلی وي چې زموږ چې په کومه سیمه کې موږ اوسو په دغه کې یو ډېر خوندور بدلون راغلی دی او هغه بدلون د نوي کول یا زموږ کوم نوی نسل سره را روان دی، یعنې زموږ کوچنی ماشومان یا ماشومان چې کوم را روان دي د هغو د نمو غدی. پخوا که ستاسو په یاد وي موږ به پر خپلو ماشومانو باندې ډېر ناولده نومان شول، لکه شوون، اوږګی، خاټول، دارنګه مختلفو نومانو. خو نن سبا چې کوم ځوانان دي یا چې زموږ کوم خلک دي هغه پر خپلو ماشومانو باندې ډېر ښایسته نومان ږدي، لکه د مثال په توګه مرستیال خان، سیال خان، سالار خان، دوران خان، څاروان خان، مطلب ښه نومان ږدي. دارنګه اسلامیک ډېر ښه نومان ږدي او د سیمو پر نومو باندې د هغو نومان ږدي. لیکن پخوا هسې ول، پخوا که بیا د نجونو نومان راواخلې، د نجونو نومان هم دارنګه وو چې وروره ډېر ناولده نومان به ښول. بعد کې به بیا چې به هغه کله غټه سول هغه غریبه به هغه خپل نوم په خپلو همزولو کې نه سوای اخیستلی او یو قسم د احساس یې کمترۍ ښکار به وه. خو نن سبا که چیرې زموږ د ماشومانو خاص کر زموږ د کوچنیو نجونو نومان موږ وګورو، ډېر ښایسته نومان باندې ږدي، لکه د مثال په توګه باندې سلما، د مثال په توګه باندې وسیله، دارنګه لیما، ملاله، مطلب دارنګه ډېر ښایسته نومان اوس موږ انتخابو. او زما په فکر باندې دغه ډېر ښه بدلون دی چې زموږ په سیمه کې راغلی دی. او د دغه بدلون شاته وجه څه ده، لامل یې څه دی، هغه دا دی چې اوس د پخوا په پرتله باندې خلک مطلب تعلیم یافته سوي دي. پخوا داسې نه و، پخوا خلکو په دا شان کې ګرځو چورت هم نه والی، خو لیکن کله به هغه ماشوم غټ سو، رالوی به سوی، بیا به ده غوښته چې زه خپل نوم بدل کړم، لیکن نه به سوی بدلولی. نو دغه ډېر ښه بدلون دی او په کار دی چې موږ پر خپلو ماشومانو باندې دغه رنګه ښایسته نومان کښېږدو چې سبا چې کله زموږ ماشومان غټ سي هغه بیا موږ ته دعاوې کوي، نه بدواوې.